نن د درس موضوع انزرټ منو کې دغه ټیکس باکس ده او د سره څنګه دا څه کمانډونه دي ورډ آرټ ده او څه نور کمانډونه دي ډیټ او ټایم ده دا درس به ان شاء الله نن به دغه درس کې تقریبا دغه ټول به ویل کېږي تر اخره پورې دغه ځای موږ تاسو درس ده تقریبا موږ تاسو دغه درس به وایو او په دې درس کې اکویشن دا او سیمبول دا پاتې کېږي دا لږ مستقله موضوع ده لکارم پکې زیات ده ابا ان شاء الله رحمان سبا وایو او نن دا درس وایو او زه ځم یو تشریح کوم او په دې کې دوه مهم کمانډونه دي یو ټیکس باکس ده ټیکس باکس موږ مخکې ویلی و د شیپ په ضمن کې ټیکس باکس مالته راغلی و او یو ورډ آرټ ده دا ورډ آرټ او ټیکس باکس دا د کمپوزینګ یا د ډیزاین په اوږدو کې د دې ته موږ زیات ضرورت پرې کېږي او ډېر استعمالیږي او زه دا فایل بندوم یو نوې صفحه خلاصوم دا فایل لږ ثقیل غوندې داسې نه منځ کې هینګ غوندې شي زه یو نوې صفحه خلاصوم دا ګلیکسي جی 7 موبایل والا لاسونه کنټرول کې ساتم جی 7 4 د کور ده نو دلته موږ نوې سفر راوسته او انزرټ مینو ته ولاړو انزرټ ته چې لاړو انزرټ کې دلته ټیکس باکس راخلو ټیکس باکس مخکې موږ ویلی و زه لږ زر ځم دا تشریح کوم او انشاءالله تاسو به مخکې یاد کړی د ټیکس باکس رول ډېر زیات وي د ټیکس باکس مثال داسې ده په خارج کې لکه یو شی په کوټه کې یا په صحن کې ایښی هغه نښتی فرش سره ایښی ته له یو ځای نه بل ځای ته نشي انتقالولی عام صفحه کې چې موږ لیکنه کړې یې همداسې مثال یې ته خپله خوښه هغه په یو خاص موقعیت او ځای کې نسې ښودی خو که کله موږ ټیکس باکس کې یو شی کېدو هغه داسې ده لکه یو څادر کې چې دی ایښی نو هغه هرې خوا ته چې څادر کشوي وړي ځان سره نو دا لیکنه ټیکس به هماغه طرف ته ځي دا یو اسانه تعبیر ده دلته ټیکس باکس کله راولې نو دا مختلف کمپیوټر درته دغه درکوي ډیزاینونه درکوي چې دې ډیزاین کې کوم یو د پکاري نو که موږ د دوی خود ډیزاین او مشوره ورکړل شوی ډیزاین خو کې هغه کلیک کو به دا به راسي به دا د دوی لیکنه به لري کو ډیزاین تیار شته دلته یو موضوع لیکو دا ټیکس باکس راته تیار جوړ کړی ده نو موږ وایو دوی لیکنه لري کو خپله لیکنه به په دې کې راولو دا یې اسانه استعمال ده خو دا اکثر د موږ تاسو مزاج سره یا د خوښې سره سمون نه خوري برابر نه نو موږ په خپله خوښه باندې ډیزاین کوو دا ټول همداسې شپږ ډیزاینونه یې ورکړي مستقل ډیزاینونه دي موږ ورته وایو دلته دې کې شپږ خو دلته ښکاره کېږي خو دا لاندې چې دا سکرال بټن وهي دلته ډېر دی نو بیا تاسو دا یو کار هم کوئ که ممکن یو نیم د تاسو د طبیعت سره سم یا هغې نه تاسو د کار په اوږدو کې استفاده وکړئ نو موږ ځو دلته ډرا ټیکس باکس ډرا ټیکس باکس مطلب دا ده ما ته خپله اختیار راکړه زه په خپله خوښه ټیکس باکس جوړ کړم نو زه دلته ما دې موقعیت کې ټیکس باکس پکار ده او دې ټیکس باکس ټول او عرض مم خپله خوښې سره ورته ورکړل نور خو دغه موږ دغه ده لیکنه چپې خوا نه کېږي کنټرول شیفټ ووهو ښي طرف نه به لیکنه سي لکه عام صفحه کې سي لیکنه کوو او موږ په دې کې فرضاً لیکنه کوو هر څه لیکنه کوو نو د هغې به فایده به دا وي چې اوس موږ دا ټیکس باکس ما تاسو وختي مثال درکړو وړو یې دلته یې راولو پورته یې وړو کته یې وړو هر طرف ته چې موږ دا ټیکس باکس وړو نو دا لیکنه به موږ سره ځي او موږ تاسو دا خبره هم کړې وه دا مخکې تقریبا انشاءالله د ټولو به یاد وي دلته د بارډر او د فیل کلر متعلق د بارډر د منځ رنګ بدلوي هغې متعلق دا کمانډونه اجرا کېږي
دې آوټلاین کرخه چوکاټ په راته اوسه دا غي رنگ او ډیزاین بدلوي هغه لدې نه دغه کیږي دا ان شاء الله که تفصیل سره ویلې او تاسو بیا تل یوم ګورئ او دا د ټیکس ډیزاین بدلوي ټیکس کې دلته مختلف ډیزاینونه دي نو که ته کوم ډیزاین غواړې هغه ته اړوي دې سایز غټو هغه کنټرول بریکټ باندې فرض سایز غټيږي په دې ترتیب باندې موږ تاسو ټیکس باکس کې تغییر راوستای شو دا ځای د ټیکس باکس د متن رنگ بدلوي او کوم قسم رنگ چې تاسو ورته انتخاب کو نو هغه رنگ به الټا ټیکس باکس متن اخلي ټیکس به اخلي لیکنه به اخلي او دا متن هم منز فل کلر لري هم متن بیا بارډر لري شاوخوا دې ته نری ختم پیراتاو کړي دا غیر رنگ که تاسو بدلوي بیا هغه دې نه بدلولای شي نو به هر تقدیر دا موږ مخکې ویل دا افیکټس دي نو دې نه موږ ټیکس باکس متعلق کمانډونه اجرا کولای شو بیا ټیکس ډایرکشن وشي کته پورته لیکنه واړه لکه شماره یا نوم بعد وخت موږ کاغه غونډې لیکنه راوړو هغه په دې ترتیب باندې لدې نه موږ بدلولای شو او دا الاین ټیکس دا چې دا کی طرف منځ کې کوم موقعیت کې دی راځي دا ټیکس باکس منځ کې راغی دا دغه ته باټم کې راغی نو دا په دې ترتیب باندې موږ دا تغیرات راوستای شو ټیکس باکس کې دا موبایل والا چې زه به مجبور یم بند کوم نو خو بس ما اختیار درکړی تاسو بس سکرین کې لیکنه یا بلا ضرورت راولئ نو څوک اوس راولن اوس هغه صلاحیت مې درنه لري کله کله په یو دفتر او اداره کې څوک چاته صلاحیت او اختیار ورکړي اداري کې دام ډیر رسو اداري والا وایي چې زه خو بس نور مسؤل یم او د خپل خوکه تصرفات په اداره کې کوي بل ورته مشر ورته غوسه سي همداسې له ادارې نه شوټ کړی نو اوس داسې چل دی چې دغه سیده د صلاحیت او اختیار ما ملګرو ته ورکړی کله ضرورت یو شی تشریح کړي نو هغه بې ځایه مداخلې کوي بند به کوي او که نه پسې دغه نو به هر تقدیر نو دلته موږ تاسو دلته درس روانو دا خبره روانه وه الاین کې دا موقعیت چې کته او پورته کوم موقعیت کې تراولي نو دا هغه ځکه د ټیکس باکس فکس سنټر کې راغی او موږ تاسو بیا یو بل آپشن ویلی و چې هغه لینک ورکوو دا ویلی مو خو یو ځل بیا په مختصره توګه بیا وایم زه یو بل ټیکس باکس دلته راخلم دا مې دلته واچول او بیا یو بل دریم پسې راخلم دا مو د صفحې په مختلفو ځایونو کې نو زه وایم چې اول لیکنه دې دلته ښکاره شي بیا له دې وروسته که دې کې لیکنه زیاته شوه دلته خو دا ځای زه نشم غټولی دا همدومره ساحه لري نوره ساحه ما سره نشته نو زه هم بیا د دې ټیکس باکس ته راشي او په دې کې که لیکنه زیاته شوه دلته بیا زه دا ټیکس باکس نشم غټولی بیا د بل ټیکس باکس ته راشي نو زه په دې باندې به کلیک کوم او بیا به لینک راواخلم لینک پرې راواخلم اوس دې ته اوس زه دلته لیکنه کوم په خپله خوښه نو هغه صفحه چې څنګه ډکه شوله ټیکس باکس ډک شو دا هغه ته راغی او هغه نه دی بل ته راغی نو په دې ترتیب باندې موږ د 3 او 4 او 5 ټیکس باکسونو په منځ کې رابطه قایمولای شو نو ان شاء الله د ټیکس باکس متعلق چې دا څومره درس ولو دا تاسو پوه شوئ او ویل او دا چې کله لینک مور کړی چې یو تاسو ډیلیټ کړئ نو هغه به ټول ډیلیټ کیږي نو ټیکس باکس باندې ان شاء الله پوه شئ او ټیکس باکس ډیر اهم دی تاسو دغه بار بار تکرار کړئ نو بیا ضرورت وخت کې به علم یې کوي بل دلته ایکسپلور کلیک دا کویک پارټس دا اتومات ډول کمپیوټر اټو ټیکس او یا ډاکومنت پراپرټیز او یا فیلډ نه معلومات تاسو درکوي نو ډاکومنت پراپرټیز نه فرضاً ته ورته وایي چې اتر د لیکوال څوک ده نو دا فرضاً اسد دا دومره زیات رول نه لري ځکه موږ دا اکثر اختیاري استعمالو نو هغه معلومات انسرټ کولو لپاره لمدې کمانډ نه موږ استفاده کوو او بل دا د ته ورډ آرټ ویل کېږي ورډ آرټ ډېر خوندور کمانډ ده د دې دغه وي استعمال هم ډېرې مختلف ډیزاینونو کې دلته تاسو یو ډیزاین انتخاب کړئ فرضاً ما دا ډیزاین انتخاب کړی ده دلته لیکلي یو ټیکس هیر نو دلته موږ خپل ټیکس ولیکو دا به انتخاب کوم فرضاً زه دا ټیکس دا مې ولیکل نو چې دا کله ولیکل زه دې باندې فرضاً یو ډیزاین اپلای کوم د خپل خو کې دا رسم الخط ده
دا رسم الخط په اپلای کو نو اوس همدا ټیکس باکس بیا فارمیټ ته ځو او نو د هغې متعلق کوم د بدلوي دا ډیزاینونه بدلوي دي چې موږ هغه مختلف قسم ډیزاینونه بدلولی شو او ورکولی شو دلته یې ورکوو دلته نو هر قسم چې ورکوو او دې کې دا خبره تاسو یاد ساتئ دلته ګورئ دوه شیان دي یو خو دا ده چې فل کلر ده د افغانستان منځ کې په اصطلاح ده بارډر د چوکاټ په منځ کې کوم ټیکس د رنګ ده او یو خپل د چوکاټ رنګ ده نو دوه شیان شول اوس موږ غواړو په دې کې یو ښایسته ډیزاین جوړ کړو نو زه کنټرول بټن نیسم دې نه کاپیان یې اخلم دا یو کاپي شول او دا فرضاً بله کاپي شوله او دا بله کاپي شوه نو څلور کاپیان یې موږ واخیستلې نو په یو تعبیر سره ګورئ دا م یاد ساتئ په دې کې تر ټولو نه مصر یا په دغه لحاظ سره اول چې را موجود شوی ده اول دا ټیکس باکس راغلی د ورډ آرټ دې ته ویل کېږي او بیا دا راغلی ده بیا دوم دا راغلی او اخیری دا راغلی اوس که موږ دا ټول یو ځای کړو نو دا یو به تر ټولو اخیر کې او دا به د ټولو له پاسه وي ځکه دا په اخر کې موجود شوی اخر کې موجود شوی طبعا د نورو له پاسه به موجود کېږي اوس موږ ځو دلته د دې ټیکس باکس ته اوس لکه د ډیزاین ورکوو او ډیزاین لپاره موږ د دې خو دلته فل کلر بدلوو نو کوم فل کلر چې فرضاً کې دا یو افغانستان انتخاب شوی دا ټول ورډ آرټ انتخاب کوم چې ټول کې تغییر راځي نو دا کوم رنګ چې زه ورته ورکوم نو فل کلر ته هغه رنګ ورکول کېږي دا ده اوس دا رنګ یې ورکړو بارډر ته زه رنګ ورته ورکوم بارډر ته دا سور رنګ او کوم قسم رنګ چې تاسو خوښ کړي دا تاسو ورکوئ دې په ځای فرضاً تاسو د یو ادارې نوم ولیکئ یو مدرسې نوم ولیکئ یو د مکتب او پوهنتون نوم ولیکئ هغې ته یو ښایسته ډیزاین ورکوئ نو څنګه ترتیب دا خو مو ورته ورکړ یو هم جوړ کړو د دې نه وروسته موږ ځو یو چل ورسره کوو دلته وایو دلته ویټ ورته وایي دا د کرښې د بارډر یا آوټلاین چې کوم دغه د ډبلوالی ده هلته رالو دلته مور لاینز ته ځو کله چې مور لاینز ته لاړو دلته خپله د دې لاین چې ده اشاریه اته اتیا پی ټي ده دا زه ورته د دې زیاتوم نو تاسو به لږ راسره ښه دقیق متوجه سئ دا مې زیات کړل دا تقریبا 4.5 ته مې ورسول دا بل رخلمه دا بل انتخابومه 4.5 په ځای باندې به دا به 8 کمه دلته زیاتېږي بل څه دا موږ دا شاوخوا چې کوم بارډر پرې راتاو شوی ده دا دا 8.5 شولو په هر تقدیر دلته زو دا بل ته دا په اصطلاح دې ته به 12 ورکو دې ته ما آوټلاین 14 ورکو او نو تاسو وایئ چې دا اوس څه شی جوړېږي لږ د دې نتیجې ته انتظار وکړئ نو دا هر یو تر بل تر پخواني زیاتوو هغه 14 نو دا به 18 ته زه ورسوم دا 18 شولو اوس موږ هدف مې دا ده چې دلته اوس یو ډیزاین جوړ کړو دا یو به تر ټولو په سر کې راځي دا یو دا به بیا په 2مه درجه راځي دا به 3مه درجه راځي دا به 4مه درجه اوس وخت کې تاسو کوم اساس تاسو د پوهاوی لپاره دا یو کنه په کار دا چې دا غټ فارمیټ دا غټ آوټلاین مې په دې اولنی باندې اپلای کړی وای دا کوم چې دا سر کې ده ځکه دا یو چې دا تر ټولو اخر کې راځي زه اوس دا یو راخلم په اصطلاح دا به راواخلو د غټ باندې وکیدو او د دې رنګونو کې هم فرق دا د خیر په خپل رنګ باندې پاتې او دا یو چې د دې ته اوس بارډر کلر ورته داسې فرضاً زیړ ورته ورکوم او د بل ته بارډر فل کلر چې د آوټلاین رنګ چې ده آوټلاین رنګ به دې ته دا یو ورکو او دې ته به د آوټلاین رنګ سور ورته ورکو یا به او سور به ورکو او دې نه یو بله کاپي م زه اخلم چې دا کنټرول ونیسم دا بله کاپي مې واخیسته نو هغې ته به بیا رنګ ورته ورکو مکمل تور رنګ ورته ورکو بارډر مې ځینې لرې کولو نو اوس دا یو به راواخلو دا د دې لاندیني له پاسه به یې کېږي ګوره هغه د لاندیني له پاسه نه ده لاندې ته یې لاړ اوس پټ شولو ځکه دا پاسنی سیده غټ ده دلته موږ اپشن ویلی و ده ته وایي چې ته فرنټ ته راسه برینګ ټو فرنټ
نو دی د هغه نه راپورته شو راپورته شو دا به په ایروسکی باندې برابر کوم دا سیم ایروسکی باندې دلته د غاړه باندې کلیک کړئ دا په د ایروس کنټرول بټن ورسره ونیسئ هغه سره لږ بسیط حرکت کوي نو دا اوس هغه یو لاندې پټ شولو او دا دغه راغی اوس به دا یو راوړو دا به د دې له پاسه دا بیا ترې پټ شولو لاندې شو نو دلته موږ بیا ورته ووایو چې ته ټولو نه بره راسه برینګ ټو فرنټ دا خپل خوخه کنټرول بټن او ایروسکی دا غشي بټن نه دي په هغوی باندې تاسو برابرولای شئ دریم فرضاً دا راغی دا بیا تر ټولو لاندې ده او ما تاسو ته وویل چې دا که سرچپه کار کړی وی دې ته به خو بیا تاسو نه دا غلطېدو بیا هم نه شوی دا هم بیا سر ته راوستل دا ایروسکی بټن زه هم هغه بسیط غوندې حرکت کوي او نو خپل خواکې سره فکس سنټر کې ځای په ځای کوم اوس دریم پسې دا راغی دریم پسې دا راغی دې ته بیا دا خو اخر کې که تاسو یاد شي اخر کې دا به طبعا پورته نه ده پورته نه ده نو دا به موږ دې ته به هم ورته وایو چې ته فرنټ ته راشه نو داسې فرنټ ته راسې نو دا اوس موږ په خپل دغه باندې د ورډ آرټ په توسط باندې یو خوندور غوندې دغه جوړ کړو ډیزاین هم جوړ کړو نو په دې ترتیب کله ویډیو ایډیټینګ وي یا بل څه وي یا همداسې یو پرنټ ایستل غواړئ او تاسو په خپله خوښه یو ښایسته ډیزاین جوړول غواړئ همدې ترتیب باندې جوړولی شئ اوس فرضاً دې کې زه دا لاندینی انتخابوم دا سلیکشن پین به راوړو سلیکشن پین اوس دلته کې انتخابونه چون سر په سر پراته دي موږ ماوس په ذریعه نشو انتخابولی نو زه دې باندې ورته وایم چې فرضاً هغه اولنی انتخاب کړه اولنی دا یو د بیا د ما غالبا هغه دغه رنګ چې ده دا یو مې په کار ده دې چې دا فیل کلر چې ده 18 درجې ده دا زه لږ نور مو زیاتوم هغه ډېر نه ښکاره کېږي هغه ګورئ تاسو ورته ګورئ هغه روان ده غټیږي هغه مې 29 ته ورسول دلته دا ټیکس باکس ورډ آرټ ساحه پې تنګه شوله او اوس ګورئ دا بره وختل موږ وختي دا لږ مخکې ما کمانډ وویل چې دا منځ ته راوستو لپاره الاین ټیکس په توسط باندې به دا منځ ته راوړ اوس چون دا یو انتخاب ده یو به راځي او دې لپاره ټول انتخابول پکار دي نو ځکه اوس ما یو انتخاب کړی بهر تقدیر دې ترتیب باندې موږ د خپل خوښې سره ډیزاین جوړولای شو نو د په دې ترتیب باندې موږ خپل خوښې سره کوم قسم ډیزاین چې وغواړو دلته فرضاً دا سور رنګ چې ده دې کې غالبا ډېر خوندور نه ښکاره کېږي نو زه دلته ورځم دا سور رنګ ورته بدلوم دا سور رنګ ده دا سور رنګ به بدل کړو شین رنګ پکې نشته په دې کې نو زه به فرضاً شین رنګ نو دې رښتیا هغه پکوریانو خبر د چکې واچول نو اوس نور هم هغه ډیزاین ښایسته شولو په دې ترتیب تاسو خپله خوښه دا ورډ آرټ ول د دې په توسط باندې تاسو ته تغییرات راوستای شئ او بظاهر دا اوس ما تاسو عملاً دلته ایم اس ورډ کې ورډ پروګرام کې کار وکړو کنه دا اصل حقیقت کې دا وظیفه یا کار دی دغه ده کوډرا ده کوډرا کې استادان چې درس هم کوي دا په دې ترتیب وکړي تاسو یو ډیزاین په دې ترتیب جوړولای شئ او په ورډ کې بیا دې شي ته د خلکو ډېر فکر نه او تاسو په ورډ کې بالکل د کوډرا کار کولای شئ همغه ترتیب تاسو یو ښایسته ډیزاین جوړولای شئ نو بیا دلته زه په دا یو ملګري پوښتنه کړې وای د کاپي کولو لپاره کنټرول چې کله تاسو دې ته ماوس ورنږدې کوئ اوس دا سلیکټ شوی ده نو ماوس دا غاړې ته ورنږدې کوئ کنټرول به ونیسئ او په ماوس به دا شی راکش کړئ او دلته به پرېږدئ خپله کاپي اخلي اوس ما نور هېڅ هم ونه کړل دلته ماوس دې ته ورنږدې کړل چې ماوس نږدې کړه ګوره کنټرول چې ونیسم هلته دا د ماوس نښه بدله شي جمع غوندې ورسره راغله بیا دا کش کړه دې خوا کته یې پرېږده نور هېڅ هم کنټرول تر څو مه پرېږده دا ماوس پرېږده ماوس یې دې پرېښوده
نو په دې ترتیب باندې تاسو کاپی د یو ټیکس باکس کاپی یا د یو ابجیکټ کاپی اخیستای شئ. نو ان شاء الله دا ختم شول. ورډ آرت دا دې ذکر راځي او مخکې موږ ټیکس باکس د درې څلور طریقو نه راتلی. یو دلته دا بل اپشن ده. زه ګورئ دلته یو لیکنه کومه، دا اکثر انګریزي کې استعمالېږي، پښتو کې موږ تاسو ډېر دا رینټ او بیا فرضاً دلته قوس. زه ورته یو مثال له 2 وارې راته راکړئ، 10 وارې یا 20 وارې. هغه مثال ما اتومات ټیکس پکار ده. دا که تاسو انګریزي اخبارو کې لیدلي، فرضاً دا پیراګراف انتخاب کوم، دلته موږ ورته وایو چې د اول حرف غټ راوړه، داسې راوړه. دا مخکې موږ ویلي وو چې کله لیکنه کوو د پیراګراف شروع باید یو ټیب ورته ورکړو، یا ټیب نه علاوه داسې فاصله ورته ورکړو. خو د یو مضمون شروع سي اخبار کې ټول مضامین لیکلي، هلته عنوانونه ګډ وډ سر لیکلي، سړی نه معلومیږي چې دا موضوع له کوم ځای شروع شوې، نو دوی هغه اول حرف داسې غټ راوړي. نو دا تا متوجه کوي چې ته دغه موضوع وایې له دې ځای شروع کړه. ځکه دې نه دې خوا مضامین لیکلي، دې خوا هم لیکلي، پاس هم لیکلي، د موضوع سر سړي ته نه ښکاره کېږي. نو دا د دې لپاره چې هغه سړی له تشویش یا له دې نه سرګرداني نه خلاص شي، نو دا وي د اول حرف غټ لیکلی، نو هغه به د انګریزي کې پښتو کې هم تاسو راوړئ، پښتو کې چې لیکنه شوي عین همدغه اپشن ورکوي، اول حرف په غټ راولي، نو هغه استعمالېږي، خو زیات رواج نه ده. خو په هغه څه کې مهم ده چې تاسو یو اخبار چلوئ او اخبار کې په یو صفحه غټه پاڼه وي، هغه کې ډېر مضامین راخیستل شي، شپږو مضامین یې، نو بیا دا چې مضمون سر نه معلومیږي، کله هلته تصویرونه یې، عنوانونه یې، هغې لپاره موږ په دې کې دا اپشن هم شته او دا یو هم شته. دلته بیا د باکس خلاصوي او دلته یې دغه کوئ، دلته فونټ هم ورته انتخابوي، دا د یو حرف فونټ څومره لاینونه دي دا یې ونیسي، فاصله د ټکس نه څومره یي، نو هغه ټول تغیرات تاسو بیا دې دې ته دغه په اصطلاح ډراپ کیپس ورته ویل کېږي. دا ختم شو. بیا دلته د اکثر دفترونو کې اتوماتي د مکتوب ولیکل چې بیا لاندې امضا راوړي، نو امضا لپاره موږ ته ځای راکوي. فرضاً دې کې موږ غواړو یو امضا راشي، نو دلته به ورته وایو، دلته لاړ شو ایډ سیګنیچر، دا خو نیټ نه ډاونلوډ کېږي، دا اول اپشن ما په فکر سره ما غلط اپشن وایي، سیګنیچر لاین دا د مایکروسافټ افیس. دلته به ورته ولیکئ سجیشن ساینر فار، دا نوم به د فرضاً لیکل کېږي چې لکه اوس موږ دلته مو لیکل احمد ده، د ادارې مسؤل احمد ده، او دغه وظیفه څه ده، فرضاً موږ دلته ولیکو رئیس صاحب ده. ځینو خلکو دا رئیس صاحب نوم هم خوند ورکوي، یاره چې څوک ورته رئیس صاحب وایي من غوښه اخلي. دا اداري کارکنان چې د خپل مسؤل ته لیک په داسې ادب او احترام دغسې بیا یې زر نه چوټي کوي، ځکه هماسې ترې خوشحاله یي، او ځینې خو داسې ستوغ خبرې کوي، پلانه یا چې وشکه هغه کار څنګه انسان سره نفس یې طبعا د خوږې خبرې او دا انسان باندې اثر کوي. نو دا هم دلته ولیکل ده. او نور دا ایمیل ادرس ده، ایمیل ادرس خو اصل نه استعمالېږي دومره، خو که څوک یې استعمالوي هغې نه هم استفاده کولی شي. نو دا دلته راغی. اوس ګورئ دا مختلف ابجیکټ دی، دا زه له دې ځای نه بل ځای ته وړم، اوس خو وخت ضایع کېږي که نه، ما چا نه پوښتنه کړې، دا زه ټول څنګه وړم؟ د دې د سلیکشن لپاره په اوله ورځ درس ویلی و، موږ به ځو سلیکټ ته به ځو او دلته به ابجیکټ کمانډ ورته وایي چې ابجیکټ راته انتخاب کړه. نو د دې په واسطه چې اوس دلته څومره دغه وي، دا یې اوس ټول انتخاب کړل، او اوس که دا یو غټې ساحې نه به دا چوکاټ راتاو کړئ، نو بیا به سلیکټ ابجیکټ ده، او دا کله کله داسې ځای، او دا یو پاتې و وختي. نو اوس که موږ داسې بوز له هغه ځای نه دا دې خواته راوستی شو، او که دا ابجیکټ نه وي راته دا به یو بیا راولو، ځکه دا یو ابجیکټ خو نه ده، دا شپږو ابجیکټه شو، نو د هغې له یو ځای نه بل ځای ته انتقال چې ده بیا په موږ باندې بوج شي. او که داسې کمانډ راته معلوم، نو دلته اوس ولیکو احمد او دا رئیس، دلته دسخط راځي، دسخط کمپیوټر نه اتومات تصویر او دې په شکل سره هم راځي، یا به دا د دسخط ځای وي، همدلته ته دسخط راوستی شي په اخر کې. او دا هم دوی چې ورکړی ده، ګوره ټکس باکس کې ورکړی ده، دا هم له یو ځای نه بل ځای ته تاسو دې موقعیت بدلولی شئ، او دا له داسې غټولی شئ چې دې خوا راشي. او نو همدې ترتیب تاسو
خو دا هم د عام په دفتري سیستم کې ډېر زیات نه استعمالیږي. بیا ځو دلته همدا انزرټ مینو ته ځو او انزرټ مینو کې دلته ډیټ اینډ ټایم د ډیټ اینډ ټایم هم پرون مو ویلی و دا تاریخ دلته راولو اوکې که به دلته به نن ورځې تاریخ راکړي 5/5/2020 ده او که ته غواړې دا اتومات هره ورځ چې ته راځې دا تاریخ اپډیټ شي. کله کله خو د موږ اپډیټ ته ضرورت نه وي لکه یو مکتوب تا نن صادر کړی نو هغه خو باید همیشه هغه یو مکتوب وي داسې خو نه چې سبا راشي بیا دا تاریخ اپډیټ شوی نو کله موږ اپډیټ ته ضرورت وي نو بیا دلته ورته وایي چې یاره دا تاریخ راته اپډیټ کوه اټومیټیک اپډیټ کوه. او له دې نه موږ یو بله استفاده هم کولی شو. اوس تا نه پوښتنه ځینې دغه وي د شمسي حساب وي قمري نو قمري حساب اوس نن څه تاریخ ده ته یې معلومول غواړې بس تیار دی چې ته لاړ شه کلنډر ټایپ کې دلته تیار دواړه راغلي دي نو دواړه چې دې راوستل نو دلته تا ته لیکي چې نن دغه تاریخ چې ده 14 د روزې ده دا لکه چې یو ورځ دغه دی موږ په حساب غالبا 12 راځي که 14 راځي نو دا به هر تقدیر دلته هغه تاریخ هم درته راولي. دا 1440 قمري کال ده او 14 تاریخ ده 9 میاشت د رمضان نو په دې باندې هم ته دغه راوستی سئ هجري قمري تاریخ تاسو راوستی سئ او په دې کې نور انشاءالله څه شی نشته. بیا که ته ډیفالټ همیشه لپاره غواړې چې دغه استعمال کې هجري استعمال کې نو هغه ته استعمالولی شي بس بیا دا ډیفالټ ورته وایي همیشه چې دا باکس راځي نو هغه به هجري قمري تاریخ درته ښیي اول او وروسته بیا بل راځي. او دلته ګورئ لږ وخت هم کم شولو دا ابجیکټ ده دا هم ډېر خوندور کمانډ ده. ابجیکټ د دې لپاره یې ابجیکټ اوس دې صفحه کې تاسو غواړئ اکسل دې ځای کې اکسل نه یا یو بل پروګرام نه کار واخلي نو هغه په دوه قسمه کېږي. ابجیکټ هم راوستل اوس زه دلته ځم او فرضاً اکسل ورته انتخابوم دا اکسل مې ورته انتخاب کو او اوکې مې کو نو دلته به اکسل راته خلاص کړي. دا اکسل راته خلاص کړ زه دلته فارمولا کاروم فارمولا کې ورته وایم چې 2,50,000 دا ضرب که فرضاً یو فارمولا دې موږ چټپټي په کار ده دا ضرب که راته په 100 کې یا په 10 کې ضرب که دا یو هغه یې راته راوړه یا دلته نور موږ تاسو لیکنه کړې دا لیکنه په ورډ کې کېږي په اکسل کې کېږي فارمولا ټول د اکسل کمانډونه موږ اجرا کولی او ښکاره کېږي دلته خو دې ته امبیډډ فایل ویل کېږي. امبیډډ دا مطلب هغه د ورډ فایل په ضمن کې سیف شوی دی مستقل صورت او شکل نه لري نو دی مستقل شکل نه لري چې دی وجود مستقل نه لري کمپیوټر کې بلکې دا د ورډ په ضمن کې دی سیف شوی دی. نو اوس موږ دا ډبل کلیک کو اکسل به خلاصو او چې بیا دا غاړه ورډ باندې کلیک کو دا به بیرته ورډ ته راځي نو دا یو ترتیب شو او بل ترتیب دا ده چې موږ مستقل هلته فایل لرو او هغه فایل هلته مستقل وجود لري هغه دلته ښکاره کول غواړو نو هغه بیا دلته وختي کریټ نیو ته تللي اوس کریټ فرام فایل ته تللي او دلته به دا لینک آپشن به ورته آن کړي چې هلته رابطه قایمه شي له هغو فایل سره که په هغه اصل فایل کې تاسو تغیر راولي هغه به دلته خپل زه دا ډیلی ریکارډ فایل ده ما سره د اکسل فایل ده دې که هر پروګرام سره چې ورډ سره تعارض یا تناقض ونه لري ټول پروګرامونه راځي لکه اوس ویډیو تاسو نشئ راوستی ویډیو د ورډ سره سمون نه خوري نو دلته زه اکسل فایل راوړم او دلته مې لینک ورته ووهل نو چې لینک مې ورته ووهل نو اوس به ما ته هغه اکسل فایل خلاص کړي دا اکسل فایل راته خلاص کوم دا بس دلته سیل د ډیلی ریکارډ د 13 مارچ دا تاریخ لیکل شوی ده اوس زه دې دا ورډ کې لیکلی نه شم کولی دا د ابجیکټ د پکچر تصویر په شکل راوړی ده زه دا ډبل کلیک کوم نو داسې کله ډبل کلیک کولو بس زه دلته ورته تغییرات راولم دا 2,500 او فرضاً دلته نو څه تغییرات تاسو دلته څه لیکل کوئ دا لیکل مو کو دا به دلته بند ګوره دا خو مستقل شکل لري هلته وجود لري مستقل فایل دا مې سیف کولو داسې مې سیف کړه تغییرات دلته اتومات راغلو ځکه د دوی دواړو په منځ کې لینک ده نو دا تاسو دې باندې کار وکړئ او بیا که څه مشکل واله پوښتنه هم کولی شئ دا هم زه ختموم بیا دې نه وروسته اخري آپشن ته ورځم ټیکسټ فرام فایل ده ټیکسټ فرام فایل دې لپاره استعمالیږي دا فایل د ما لیکلی ده د دې متباقي برخه احمد لیکلی ده بل چا پیر صاحب لیکلی ده یا بل چا لیکلی ده نو زه غواړم له دواړو نه یو فایل جوړ کړم څه شی جوړ کړم دواړه په مستقلو فایلونو کې دي نو زه به لاړ شم دلته ټیکسټ ته به لاړ شم ټیکسټ فرام فایل ده او دلته به یو فایل راوړم دا ما غالبا آیاتونه لیکلي دا فایل ده
دا مې دلته کلیک کړ نو دغه آیاتونه یې دلته هغې نه وروسته راوړل. نو مخکې چې ما کومه انګریزي لیکنه کړې وله دا مخکې انګریزي لیکنه رااله د هغې نه ما بعد دا د دې اوس بله حصه فرضاً بل چا لیکلې ده. دا د آیاتونو اخر کې زه دلته بیا درېږم د دې بله درېیمه حصه بل چا لیکلې. نو بیا ټیکسټ ته ځم او ټیکسټ فرام فایل ته ځم او دلته بیا یو بل دغه د آیات فایل مې راوړسته. دا یو بل جمله دا خو ډېر غټ فایل ده او دا یو به راولم د دې سایز کم ښکاره کېږي. نو دا مې راوسته دا بس هماغه کتاب یې دلته هغې نه وروسته دا بل فایل خلاص کړو. نو که تاسو غواړئ تاسو سره کمپیوټر کې شپږ ځایه یوه موضوع پرته وي نو تاسو هماغه یو موضوع فایلونه یو احمد محمود خالد لیکلي بیا له دې نه تاسو غواړئ مستقل یو فایل ترې جوړ کړئ یو ډاکومنټ ترې جوړ کړئ نو هغه اولني فایل اخر کې به ودرېږئ بیا به دوه انسرټ کړئ همدې کمانډ په توسط باندې او بیا به درېیم انسرټ کړئ څلورم او پنځم همدې ترتیب نو تاسو ته به یو فایل جوړ شي او یو فایل به وساتئ که پرنټول هم له یو ځای نه به پرنټوي. دغه شپږ کمانډونه یې دلته ورکړي دي دا شپږ سره ډېر مهم دي خو داسې پټ او خفیه یې ورکړي. کله چې له سړي یېري نو بیا د دې پیدا کول نو بس چې الله پاک مرسته نه پیدا کېږي ځکه اکثر له ما نوم ورک شي بس بیا نه پیدا کېږي. دا ټیکسټ په نوم باندې ده دا اپشن دا بار او دا انزرټ مې نو په اخر کې ده او بس دا موږ تاسو د درس پای دی او 3 دقیقې وخت پاتې ده او که چا سره څه پوښتنه وي نو پوښتنه کولی شئ مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله.